السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لکه څنګه چې ظاهري مرضونه په بدن کې راسي هغه علاج لري، ډاکټر او طبيب ته خلک ځي. خو باطني مرضونه لکه ګناه چې د انسان څخه وسي هغه هم خپل علاج لري. هغه بیا ښه کار کول، په بدو پسې ښه کار کول، په بد کار پسې بیا نیک کار کول، هغه بد کار محوقي مټاوي. د ابي ذر رضی الله عنه څخه او د معاذ بن جبل رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ویلي دی: اتق الله حيث ما كنت. انسان وبېرېږه د الله څخه هر ځای چې او رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدو پسې بیا نیک کار کوه. دغه نیک کار تمحوها، هغه بد کار مټاوي او د خلکو سره نیک اخلاق کوي، ښه ګزاره کوي. د عبدالله بن عمر رضی الله عنه څخه روایت دی چې معاذ بن جبل رضی الله عنه د یو سفر اراده درلوده، فقال یا رسول الله اوصیني. معاذ رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې یا رسول الله وصیت راته وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته وویل د الله عبادت وکړه، د الله بندګي وکړه، د الله سره شرک منه سه. معاذ رضی الله عنه ورته یا رسول الله زدني، ما ته زیادت وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته وویل اذا اسأت فاحسن. که ګناه درڅه وسي بیا نیکي کوه، احسان کوه. او دغه رنګه د ابي الدرداء رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی وی قلت یا رسول الله اوصیني، وی ما ورته ویل یا رسول الله وصیت راته وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک راته ویل اذا عملت سیئه، چې کوم بد کار درڅه وسي فتبعها حسنه تمحاها، له هغه بعد بیا نیک کار کوه، ښه کار کوه، هغه دغه بد کار مټاوي او محو کوي. قلت یا رسول الله من الحسنات لا اله الا الله. دغه لا اله الا ویل دا د نیکیو څخه ده که نه ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل هي افضل الحسنات، دا هغه افضله د نیکیو ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک و ابي الدرداء رضی الله عنه مبارک ته وایي چې بد که درڅه وسوله نیکي ورپسې کوه. ده ورته ویل یا رسول الله لا اله الا الله نیکي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا افضل د حسناتو ده. او دغه رنګه د عقبه بن عمر رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویلي ان مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات. مثال دغه چا چې بد کار وکړي او بیا نیک کار ورپسې وکړي، دا د مثال لري لکه یو سړي تنګ کمیس اغوستی وي، غاړه یې کې بند وي، نو بیا چې دی دا یوه تڼۍ خلاصه کړي غاړه یې څه خلاصه سي، چې بیا دا بله تڼۍ خلاصه کړي غاړه یې بیا څه خلاص کړي، مځکې ته دی ایله سي، مځکه یې ور پرېږدي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا بد کار چې انسان وکړي نو لکه خفه غوندې دی سي، که نیک کار وکړي پسې هغه ګناه مټاو سي او ګناه ختم سي. نو مطلب د بحث او مطلب د موضوع دا دی چې آیات کې الله راته وایي ان الحسنات یذهبن السیئات، په تحقیق سره نیک کارونه بد کارونه وړي له مابین وړي. نو که روایتو کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي انسان چې لا اله الا الله محمد رسول الله وایي دغه کلمه چې عمل نامې ته داخله سي تر هغه وخته پورې قرار نه نسي، هلته درېږي نه، ځای نه نسي چې په مخکې کوم ګناهونه یې مټاو کړي نه وي. دا کلمه مبارکه روانه وي، دا ګناهونه مټاوي، خرابوي چې ګناهونه ختم سول، دا هلته ودرېږي، هلته ثبت سي، هلته په عملنامه کې ځای پیدا کړي. نو محترمینو ګناهونه خو کېږي، نو راځي چې لا اله الا الله محمد رسول الله ډېره وایو. د انسان د پاکوالي دپاره لا اله الا محمد رسول الله یو عظیمه کلمه ده چې الله جل جلاله موږ ته راستولې ده. حدیث رقم 1915 او 1918 صفحه 459. المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح. عند ابي سعيد الخدري رضي الله عنه روایت عنه قال موسى عليه الصلاه والسلام يا رب. ابي سعيد الخدري رضي الله عنه مبارک وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې موسی علیه السلام الله جل جلاله ته وویل یا رب علمني شيئا اذكرك به وادعوك به. موسی علیه السلام الله جل جلاله ته وایي دی شی راوښه چې زه په هغه سره تا ذکر کوم او په هغه سره تا بولم. الله جل جلاله ورته لا اله الا الله. موسی علیه السلام ورته وایي یا رب کل عبادک یقول هذا، ټول بندګان دي دا کلمه وایي. قال دی ته ورته الله جل جلاله قل لا اله الا الله. الله جل جلاله یا موسی علیه السلام دغه لا اله الا الله وایه. موسی علیه السلام بارک ورته انما اريد شيئا
تخصني به ما ته دې شی راوشه چې زه یوازې په هغه سره خاص یم زه وایم ځکه همیشه چې یو باچا و رعیت اولس ته څور کوي او هغه چې وزیرانو ته ورکوي دا ډېر سره جلایي پر باچا باندې د اولس او د وزیر ډېر فرق وي نو موسی علیه السلام په مثال د وزیر دی الله جل جلاله ولره په موږ کې موږ خو د الله دغه عادي بندګانې موسی علیه السلام ورته ما ته یو دې شی راوښیي چې په هغه سره زه خاص یم الله جل جلاله ورته یا موسی لو أن السماوات السبعة والأرضين السبعة في كفة یا موسی علیه السلام که ومځکې او اسمانونه په یوه پلاکې کې ولا اله الا الله فی کفة او لا اله الا محمد رسول الله په بله پلاکې کې مالت بهم لا اله الا الله درنه بس لا اله الا الله پر د اوه مځکو و اسمانو باندې او دغه رنګه د ابو هريره نوم مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جددوا ایمانکم ایمانونه نوي کوي موږ ټول یا رسول الله وکیف نجدد ایماننا څنګه ایمانونه نوي کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر من قول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله دې روایت او دغه رنګه د ابو هريره نوم مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویلي ان لله تبارک وتعالى عمودا من نور بین یدی العرش وای د عرش و مخ ته ستنې دي پیلران دي د نور نو کوم وخت چې انسان لا اله الا الله محمد رسول الله وای اهتز ذلك العمود دغه پیلران سره ورږدي الله جل جلاله څه وایي اسکن ارام سي ولې شوري هغه پیلران د عرش وای کیف اسکن ولم تغفر لقائلها هغه موږ څنګه ارام وکړو تا د لا اله الا الله وویونکي ته بخښ نه ده کړی الله جل جلاله څه ورته اني قد غفرت له په تحقیق سره ما دې لره بخښ کړی ده ارام سي نو هغه د عرش پلران ارام سي او سکون پیدا کړي او دغه رنګه د عبدالله بن عمر رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي لیس علی اهل لا اله الا وحش فی قبورهم نست پر اهل لا اله باندې بیره د قبر او نه په ورځ قیامت چې راپورته کېږي نه په هغه وخت کې پر دې باندې بیره سته الله دې اهل لا اله الا الله جوړ کړي او دی چې په ورځ قیامت راپورته سي خاورې له سره توی سي د قبرو څخه راپورته سي نو دوی دا وایي الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن حمد وي الله لره چې موږ څخه غم لرې کړی ده هغه به د دې دپاره ډېره د خوشحالۍ ورځ وي د لا اله الا الله د محمد رسول الله د اهل دپاره به دا ورځ ډېره د خوشحالۍ وي ځکه خو جنت ته به مؤمنان ځي نو وایي لیس على اهل لا اله الا الله وحشة عند الموت ولا عند القبر نه به پر اهل د لا اله باندې په قبر کې بیره وي او نه به پر اهلت ته زکندن بیره وي ورځ قیامت خو نو د مؤمن دپاره داسې ده لکه یو انسان چې واده وکړي د واده خونې ته ځي څونه طبیعت برابر وي د مؤمنان دپاره خو جنت ته عیش او د اثرات ځای دی الله دې اهل د لا اله الا الله وګرځوي او دغه رنګه د ابي الدرداء رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی وليس من عبد يقول لا اله الا 100 مره انسان په ورځ کې سل واره لا اله الا الله نه وایي بلکې کې وویله بعثه الله یوم القیامت په ورځ قیامت په الله داسې راپورته کې وجهه کالقمر لیلة البدر لکه د څوارلسمه سپوږمۍ مخ به دا ډول سپین وي او په دې ورځ د دونه غټ عملونه پورته کېږي که بل انسان دغونه کلمه ووایي نو د هغه عمل به ورسره برابر یې کنې د هېچا اعمال نه ورسره برابرېږي چې د ورځې سړی لا اله الا الله محمد رسول الله سل واره ووایي حدیث رقم 1103 وي سبحان وسواتات ثواب كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله المتجرر به في ثواب العمل الصالح الذي مؤهل لا إله إلا الله محمد رسول الله وقرزي الذي شفاعت لا إله إلا محمد رسول الله رانا سبكي الله دي مجيبي دا الله في القرآن أو فلا إله إلا محمد رسول الله أو پر درد بني مشغول وقرزي الله دي مفرحلة تزكندن آخر كلام دا لا إله إلا محمد رسول الله لجيبي سخا جاري وساتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته